سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د پښتونخوا بابړی پیښه د پښتنو کربلا د 1940م کال د اگست په 12مه پاکستاني ځواکونو د خیبر پښتونخوا د چاردسې په بابړی میدان کې پر یو لاریون ډزې وکړې. په ترکیه کې د امریکای د ولسمشر د ترور هڅه د امریکای ولسمشر تایید کړی چې په ترکیه کې د ناتو لغونډې وروسته د ایران د احتمالي برید د ګواښ لمنه په پټه یوې بلې پوځي الوتکې ته انتقال شو. د ولسمشرۍ ساتنې ادارې راته لارښوونه وکړه چې بلې الوتکې ته ولاړ شم. هغوی غوښتل چې زه په یو بله الوتکه کې لاړ شم. د امنیت کچه یې هماغسې وه. هغوی غوښتل چې زه دا کار وکړم، نو ما هم وکړ. زه هغه څه کوم چې هغوی راته وایي. ما ته ډېر ګواښونه کېږي. او په افغانستان کې د ایران او روسیې پانګونه د ایران د کرنې وزیر او یو شمېر روسي سوداګر کابل کې په جلا جلا لیدونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. به دعوت وزیر محترم زراعت آبیاری و مالداری افغانستان به کابل اومدیم و انشالله هم دیداری رو با مقامات افغان خواهیم داشت و همچنین بازدیدی از اولین نمایشگاه زراعت و مالداری افغانستان رو خواهیم داشت انشالله در برنامه ها. دا هم پوره خبرونه د راپورونو مخې د اگست لومړۍ 11 ورځې د پاکستاني پوځ لپاره له درنې مرژوبلې سره مل وي. د راپورونو په حواله په تیرو 11 ورځو کې د بلوچستان او پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان د پوځ لسګونه سرتیري او د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو لوړپوړي افسران وژل شوي دي. د سرچینې په وینا په تیرو 11 ورځو کې د بلوچستان او پښتونخوا شاوخوا 10 پوځي پوستې هم د وسلوالو کسانو له لوري نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بابړي د خونړۍ پیښې 8 کاله پوره شول. د 1948م کال د اګست په 12مه د خیبر پښتونخوا د چارسدې په بابړي میدان کې پر یو لاریون د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې وشوې. د راپورونو مخې په دې پیښه کې سلګونه پښتانه ووژل شول او ټپیان شول. د بابړي پیښه د پښتنو په تاریخ کې د یوې خونړۍ پیښې په توګه یادېږي او هر کال د اګست 12مه د بابړي د شهیدانو ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د وژل شوو کسانو قرباني او د پښتنو د سیاسي مبارزې تاریخ یادېږي. په دې اړه د لا بحث په موخه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی سرور نیزی را سره مېلمه دی. نیزی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ولې د پښتنو یو شمېر سیاسي او مدني فعالین باور لري چې د پاکستان د جوړېدو له پیل راهیسې د دولت پالیسۍ د پښتنو او د بلوڅو پر ضد دی؟ فیضي صاحب تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وګورئ تاسو په خپلو خبرو کې د بابړي پیښې ته اشاره وکړه. زه غواړم په لنډ ډول دغه پیښې ته یو کتنه ولرم. دغه پیښه په 1948 کال کې کله چې د پاکستان د جوړېدو څخه یو کال تیر شوی و رامنځته شوه. دغه پیښه د خان عبدالغفار خان د پلویانو یعنی خدایي خدمتګارانو او حکومت ترمنځ د یو نښتې په ترڅ کې رامنځته شوه چې د خان عبدالغفار خان پلویانو د حکومت په ځینو قوانینو باندې سختدریزه قوانینو باندې نیوکه درلودله. دوی د بابړي میدان ته راووتل او هلته د پولیسو لخوا نه پر دوی ډزې وشوې چې د خان عبدالغفار خان د پلویانو په حواله په دغه پیښه کې تر 600 زیات کسان ټپیان او تر 1.5 سل زیات شهیدان شو. ګرچې
د هغه وخت حکومت دغه شمیره ډیره کمه ښودلې د زخمیانو شمیره د 40 تنو په شاوخوا کې او د ټپیانو 15 کسانو په شاوخوا کې ښودلې دي په دغه وخت کې دغه سیمې هغه صوبایي وزیر اعلی پښتونخوا صوبایي وزیر اعلی عبدالقیوم خان کشمیری نومېده چې دا پیښه د هغه په امر باندې یا دغه د حکومت ولای په وخت کې رامنځته شوه دا پیښه د پاکستان په تاریخ کې او د پاکستان په معاصر تاریخ کې یو ډېر دردونکې او نه پېښېدونکې پیښه ده چې د ټولې هاخوا پښتانه هر کال د اګوست په 12 باندې د لمانځي او د هغه شهیدانو یادونه تازه کوي خو که وروسته تر هغې راوګورو چې دا یوازې د بابړې پیښه نه وه چې پر پښتنو باندې ظلم او زیاتی وشو بلکې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې تاسو وګورئ هره ورځ پر پښتنو باندې دغه د بابړې پیښې تکراریږي هره ورځ پښتانه په بېلابېلو نومونو نیول کېږي وژل کېږي زندانونو ته اچول کېږي حتی دوی لا درکه کېږي او دغه کشالې روانې دي د پنجابي حکومت ظلم او استبداد لا هم پر پښتنو باندې روان دی چې له نیکه مرغه اوس هم پښتانه او هم بلوچان ویښ شوي دي تاسو ګورئ چې دوی هره ورځ پاکستاني پوځیانو باندې حملې کوي د دې پوستې نیسي د دې قطارونه سیزي د دې پوستې ویجاړوي او دوی ته درنې مرزوب اړوي زه فکر کوم چې دقیقاً همدغې ته راځو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې روان تاوتریخوالی تر کومه حده د تاریخي بېعدالتۍ او سیاسي نارضایتۍ پایله بلل کېدی شي دقیقاً وګورئ مخکې ما تاسو د بابړې په هکله معلومات وړاندې کړل دغه که د پاکستان تاریخ ته وګورو پاکستان کې تل قدرت د نظامیانو او د یو خاصې ډلې د یو خاصې صوبې په لاس کې دی چې هغه پنجاب دی یوازې پنجاب دی چې پر ټول پاکستان حکومت کوي او د نورو صوبو حقونه هم دی خوري او پر نورو صوبو وګړو باندې ظلمونه کوي همداراز په پښتنو او بلوچو باندې ولنې کمرغه چې نن ورځ پښتانه او بلوچ راوي شوي دي بیدار شوي دي او د خپل حقوقو غوښتونکي دي او دا لړۍ به تر هغې دوام ولري چې تر څو د پاکستان دغه سامراجي حکومت سقوط شي یا له منځه ولاړ شي ځکه تجربو ښودلې ده چې کله په یو هېواد کې خلک د حکومت پر ضد باندې راوپارېږي او وسلې ته لاس واچوي د هغه حکومتونو عمر یعنی لنډیږي زر وي او که په ځنډ وي دغه حکومتونه بیا نسکورېږي ځکه د خلکو په وړاندې حکومتونه تاب نشي راوړی او زه هیلهمند یم چې زر تر ژره به د پاکستان بلوچ او پښتانه ورونه خپل ازادي واخلي او په دې وروستیو کې خو زموږ کشمیري ورونه هم یعنې کشمیري مسلمانان هم په دې هڅه کې دي چې هغوی هم هره ورځ مظاهرې کوي او هغوی هم نور د پاکستان دغه ظلم او استکبار او جبر ورته د منلو وړ نه دی او هغوی هم د خپلې ازادۍ په لټه کې دي بله ځینې کسان ادعا کوي چې کله مدني او سیاسي لارې اغېزمنې نه وي نو خلک د وسلو مقاومت لوري ته ځي تاسو دا استدلال څنګه ارزوئ دقیقاً کله چې حکومتونه د خلکو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي کله چې حکومتونه د خلکو په وړاندې د زور او جبر څخه کار واخلي د هغو حکومتونو عمر ډېر لنډ وي زر وي که یا په ځنډ وي هغه حکومتونه په تاریخ موږ لیدلي دي چې خصوصا کله چې په یو هېواد کې کورنۍ جګړې پیل شي او خلک خپله ازادي وغواړي نو هغه حکومتونه موږ لیدلي دي چې ډېر ځل له منځه تللي دي او نسکور شوي دي
نو موږ هم ان شاء الله چې د ضربه د دې شاهدان وسیو چې د پاکستان دغه استعمارګره اداره او دغه پوځي نظام له منځي او د پاکستان خلک به خپل ازادي ترلاسه کوي. دا نه یوازې بلوچستان، پښتانه او کشمیریان، حتی سندیان، حتی په خپل پنجابیان د ظلمونو څخه نور په تنګ راغلي. ځکه په پاکستان کې تاسو ګورئ چې ملکی حکومتونه هیڅ صلاحیت نه لري، هغه د یو ګوډاګي یا د پلاستیکي ګوډي حیثیت لري. همدا اوس که تاسو دغه نږدې تاریخ د پاکستان ته وګورئ، د پاکستان پوځیانو د پرویز مشرف څخه یا تر هغې نه مخکې نواز شریف سره تاسو وګورئ څه چلند وشو، په کوم سرنوشت گرفتار شو. بیا پرویز مشرف چې په خپله یو نظامي جنرال و، د پوځ څخه هغه قدرت ترلاسه کړی و، دغه چوکۍ ته رسېدلی و. تاسو ولیدل چې هغه په کوم سرنوشت، همداراز عمران خان. نو دغه ملکی حکومتونه تر څو چې د پوځیانو ډول ته نڅېږي، دوی حمایه کوي د دې څخه، یعنې هم استعمالوي او هم حمایه کوي. خو کله چې بیا دوی ترمنځ یو لږ وړه کشالام رامنځته شي، یا د پوځ خبرو ته غوږ کېنږدي، یا پوځ په دې پوه شي چې دغه حکومت نور غواړي چې خپلسري وکړي یا استقلالیت وښیي، بیا دوی د هغه حکومتونو مشران، یعنې هغه لومړی وزیران یا صدراعظمان، دوی بیا جیلونو ته اچوي او په رنګ رنګ یې له منځه وړي. نو دا کشالې په پاکستان کې روانې دي. زموږ هیله دا ده چې یو ډېر ژر به انشاءالله پاکستان کې واک د پاکستان واقعي یعنې واکدارانو ته رسیږي او خلک به خپل ازادي ترلاسه کوي. نیازی صاحب، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د روان وضعیت د حل لپاره کوم سیاسي او قانوني ګامونو ته اړتیا ده؟ زه فکر کوم چې اوس اوبه تر ورخه تیرې دي. هغه پښتو کې یو متل لرو، وایي تر ورخه تیرې اوبه بیرته نه جاروځي تیر ساعت په بیرته بیا. له بده مرغه چې پاکستاني چارواکو دغه ټول چانسونه له لاسه ورکړي دي. اوس د خلکو احساسات د پاکستاني جابر نظام په وړاندې راپارېدلي دي او خلک به هرومرو خپله ازادي اخلي، نن وي که سبا وي. ما یو وخت هغه یو فلمي ډیالوګ د پاکستاني فلمونو کې لیدلی و چې یو څوک ویل نن دی که سبا دی د ملک د زرمنشاه دی. نو اوس همغه کیسه روانه ده، نن دی که سبا دی د ملک په خپل اصلي واکدارانو لاس ته لویږي. هغه څوک چې د ملک اصلي حقداران دي، چې هغه کلونه پر دې ظلم شوی، جبر شوی، ستم شوی، هغوی به خپله ازادي اخلي او دا ملک به انشاءالله ډېر زر ازاد. نیازی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه اصلي پوښتنه همدا ده چې لکه څنګه ستاسې ورته اشاره وکړله، په خیبر پښتونخوا، په کشمیر کې، په بلوچستان کې پوځ زښته زیات ظلم کړی دی. راپورونه هم همدا وایي. نو نړیواله ټولنه دغه برخه کې چوپ پاتې سي او تر اوسه عملا کوم ګام نه دی پورته کړی. ولې؟ وګورئ، هر حکومتونه چې د خپل ولسونو او د خپل ملت په وړاندې باندې د ظلم او جبر څخه کار اخلي، بالاخره د ملت یا د ولس د صبر کاسه ډکېږي او لبریزه کېږي او بالاخره دوی وسلې ته لاس اچوي. چې اوس دا کار عملا په پاکستان کې شوی دی. اوس زه فکر کوم هیڅ لاره د حل نه لري. یا به پاکستان د دغه خلکو غوښتنو ته غاړه ږدي چې هغه بیا هم دوی به پښتونخوا او بلوچستان له لاسه ورکړي، ځکه هغوی نور خپله ازادي غواړي، خپل حکومت غواړي. همدا اوس 80-85 سلنه خاوره د بلوچستان د بلوچستانو په لاس کې ده. همداراز تاسو ګورئ چې په پښتونخوا کې دوی هره ورځ مرګونه کوي، خلک زندانونو ته اچوي، د خلکو د صبر کاسه نوره ډکه شوې ده. نور نو دوی ظالم خلکو ته د منلو وړ نه دي. زه فکر کوم اوس نور مخکې ما تاسو یو متل هم تیر کړی، یا یو شعر، چې اوس اوبه تر ورخه تیرې شوي دي. اوس زه فکر کوم هیڅ بله سیاسي
حل لاره د مسلې ته نه پیدا کیږي. دا خلک هرو مرو د احساسات راپارېدلي دي او دوی خپل ازادي اخلي. ځکه یو نمونه همدغه د بابړې مسله ده چې په 1948 کال کې دغه خلکو د حکومت په ضد باندې سولهییز لاریون وکوي یا خپل غوښتنې حکومت ته مطرح کړي چې دغه قوانین چې تاسو وضع کړي دي ملت د منلو وړ نه دي. دوی پر هغوی ډزې وکړې او په هغې کې ګڼ شمېر بې ګناه انسانان له منځه ویوژل او ټپیان شول. نو اوس هم زه فکر کوم چې هغه نور دا خلکو ډېر مظاهرې وکړې، ډېر د عدم تشدد شعارونه یې ورکړو، ډېر جرګې وکولې. دغه پوځي رژیم یو ته هم غاړه کېنښوده، بیا یې هم هغه خپلو مظالمو ته دوام ورکوي. زه فکر کوم چې اوس اوبه تر ورخه تېرې دي، دغه نظام به نن که سبا یې ړنګېږي او قدرت به د پاکستان اصلي حقدارانو ته رسیږي. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی سرور نیازی، په خپرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه. کور مو ودان. ستاسو له بلنې هم منندوی. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو، زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. له ملتیا مو مننه.